د شیطان دعا. کله چې الله تعالی د حضرت آدم علیه السلام لپاره شیطان له خپل دربار څخه وویست او وی شړه، نو شیطان د الله تعالی څخه وغوښتل چې تا خو ماته د مردود لقب راکړه، زه دې ورټله، د خپل رحمت څخه دې لرې کړه، خو دومره وکړه چې زه د آدم علیه السلام پر اولاد باندې پوره قدرت ولرم، تر څو هغوی له لارې واړوم. الله تعالی وفرمایل ما تا ته پر هغوی قدرت درکړ. شیطان بیا وویل یا الله تعالی لږ نور هم راکړه. الله تعالی وفرمایل ته د دوی په مال کې شریکي، یعنی په هر لاره چې غواړې مصرف یې کړه. شیطان وویل یا الله تعالی لږ نور هم راکړه. الله تعالی وفرمایل ورشه، د هغوی په سینه کې ستا کور دی. شیطان دا هم وویل ته د انسانانو لپاره استاد یعنی پیغمبران لیږي او کتابونه پرې نازلوي، نو زما لپاره هم باید استاد یو کتاب وي. الله تعالی وفرمایل کاهن او نجومی ستا استازی دی، خیال او د دروغ شعرونه ستا کتابونه دي. شیطان وویل زما موازن، زما جماعت، زما خوړل او سکل او زما دام یعنی جال څه ده؟ الله تعالی ورته وفرمایل راګ، میوزیک او سندرې ستا مؤذن دی، د فتنو بازارونه ستا جماعتونه دي، نشئی سیزونه دی خوراک او څښاک شو او بدې ښځې دي دا موجات. نو ستاسو وایئ خوږو اورېدونکو چې د الله رب العزت مؤذن خوښوئ جومات ته ځئ، که د شیطان مؤذن خوښوئ کنسرتونو سینماګانو ته